سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د آرام ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان او ایران پولې ته نږدې شاوخوا 10 افغانان وژل شوي دي. یو شمېر باوري سرچینې وایي چې هرات ولایت کې د افغانستان ایران پولې ته نږدې هغه افغانان چې ایران ته د اوښتو هڅه یې کوله د سختې یخنۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. سرچینې زیاتوي که څه هم د قربانیانو کره شمېر تر اوسه په رسمي ډول نه دی تایید شوی، خو پولې ته نږدې سیمه کې د لږ تر لږه 10 کسانو جسدونه موندل شوي دي. د قربانیانو د هویت او د پیښې د بشپړ شرایطو په اړه نور جزئیات لا روښانه شوي نه دي او تر دې دمه اړوندو چارواکو هم په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په هرات کې بیا ځایي سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې د افغان کډوالو یوه ډله چې ایران ته په لاره وه د سړې هوا له امله د ایران په خاوره کې وژل شوي دي. سرچینو ویلي دي چې د 15 کسانو جسدونه د هرات د کاسان او ادرسکون ولسوالیو ته لیږدول شوي دي. ځینو سرچینو د مړه شویو شمېر زیات ښودلی دی. رسنیو په ایران کې له یو افغان کډوال سره خبرې وکړې چې د ایران د مزار شهدا او طیبات روغتونونو د مړو د ساتلو سړو خونو څخه یې لیدنه کړې وه. هغه وویل چې له 40 څخه ډېر افغان کډوال مړه شوي دي. دا شمېره لا تر اوسه په رسمي ډول تایید شوې نه ده، خو ډېری افغان کډوال د ایران په پوله کې لا هم ورک دي. سرچینو ویلي دي چې په دې وروستیو ورځو کې سلګونه خلک د ایران په لوري روان شوي وو چې په لاره کې د سختې سړې هوا سره مخ شوي دي. دا بهیر لا هم ادامه لري. د راپورونو له مخې چې دغو خلکو هڅه کوله چې لا غیر رسمي لارې ایران ته ننوځي، خو په پوله کې موسم ډېر باراني او هوا سړه وه. ځینو سرچینو ویلي دي چې د مړو شویو کسانو وارثان لا هم د خپلوانو د جسدونو په لټه کې دي.